په سلامونو مو هرکلی کوم. فرید احمد احمدیار یم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ بایست او د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو دوستانو، په تېرې ویډیو کې ما درته داسې ځینې 15 اپلیکیشنونه وښودله چې هغه د نړۍ ټاپ اپلیکیشنونه دي، البته د 2019 کال. دوستانو که چا دغه ویډیو نه وي کتلې، هم دغه ویډیو درسره وګورئ. دوستانو په دې کې ما هغه 15 اپلیکیشنونه درته ښودلي دي دوستانو چې هغه د 2019 کال ټاپ اپلیکیشنونه دي. دوستانو دا ویډیو که چا نه وي کتلې، دا ویډیو حتما درسره وګورئ. په دې ویډیو کې به زه درته تاسې 15 لنچرونه وښیم دوستانو چې هغه هم د 2019 کال ټاپ لنچرونه دي. یعنې موږ تاسې کولی شو چې خپل پر موبایل باندې اپلای کړو. دوستانو دا یوازینۍ هیله مې دا ده چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نښان ووهئ د نورو اپلوډ ویډیوګانو لپاره. نو نور مو وخت نه ضایع کوم، راځئ په ویډیو پیل کوو. بیا هم درته ښه راغلاست وایم دوستانو نن درته داسې 15 لنچره پېژنم دوستانو چې دا د 2019 کال ټاپ لنچرونه دي او موږ تاسې ورڅخه استفاده کوو په ډېرې اسانۍ سره. ډېر ښایسته اپلیکیشن لنچرونه دي، تاسې کولی شئ چې پر خپل انډراید موبایل باندې ثبت کړئ او بیا د هغه څخه خپل موبایل څخه خوند واخلئ. دوستانو درته پېژنم یې لومړی SCIFI لنچر دی. دوستانو دا ډېر ښایسته لنچر دی چې موږ تاسې کولی شو چې پر خپل انډراید موبایل باندې یې سیټ کړو. راځو نو لومړنی همدغه خپل لنچر ګورو، کوم مخ د اپلیکیشن څومره خلاص کړئ. دوستانو دا زموږ ستاسې پر همدغه کوم چې موبایل دی پر دې باندې سیټېږي. دلته لومړی زموږ څخه د لوکیشن وایي آن کې لوکیشن آن غواړي. دوستانو دا ډېر ښایسته لنچر دی، تاسې ورته وګورئ. موږ تاسې کولی شو دا ستاسې موبایل ډېر ښایسته جوړوي چې په ډېرې اسانۍ سره موږ تاسې کولی شو چې هر چېرته لاسرسی وکړو. دوستانو همدا ساعت یې تاسې کولی شئ چې ووینئ. دوستانو همدا ساعت یې هم تاسې لیدلی شئ. دوستانو په دې ځای کې موږ تاسې تلیفون مکمله مینیو ده دوستانو چې دا خپله یو د ځانه سره یو علیحده ساوند هم لري دوستانو چې ډېر ښایسته او ډېر ښه خوند کوي. دوستانو دا ستاسې ټول هغه کوم اپلیکیشنونه چې ستاسې په موبایل کې انسټال دي. دوستانو په دې ځای کې موږ ستاسې دا ستاسې ساعت دی. دوستانو کولی شئ که چېرې تاسې غواړئ چې چاته زنګ ووهئ همدغه باندې ستاسې هغه ده وبخښئ، دا ستاسې هغه وټساپ دی چې مطلب تاسې کولی شئ وټساپ، همدارنګه فیسبوک راخلاصولی شئ. دوستانو په دې ځای کې کیمره ده، همدا کیمرې باندې تاسې د ټلیفون هغه کیمره راخلاصېږي. همدارنګه په دې ځای کې دا کونج چې کلیک وکړئ ستاسې هغه د هوا حالاتو هغه څه چې دي هغه ټول تاسې ته ښکاره کوي په همدې ځای کې. او دوستانو همدا مو جي پي ایس دی، خپله په دې ځای کې خلاصوي چې تاسو لوکیشنان یې جي پي ایس خلاصوي. یعنې ډېر ښایسته اپلیکیشن. دوستانو همدا ګیلري ده، تاسې کولی شئ چې کلیک وکړئ ګیلري تاسې ته راخلاصه کړي. دا دې تر تاسې دلته نور سیټینګونه لرو، د خپل سیټینګونه دي چې کولی شو چې استفاده ورڅخه وکړو. همدارنګه که چېرې غواړئ چې چاته زنګ ووهئ پر همدې کلیک وکړئ. دوستانو ستاسې د ټلیفون هغه کومه علامه چې د هغه تاسې هماغه ډایل ځای دی، تاسې کولی شئ چې نمبر ووهئ او چاته زنګ ووهئ. دوستانو همداسې میسیج دی، انټرنیټ دی، وای فای دی، یعنې دغه ټوله ستاسې هغه سیټینګونه دي چې موږ تاسې کولی شو چې په خپل دوستانو په همدې ځای کې دې کونج کې کلیک وکړئ. دا بیا ستاسې د خپل سی پي یو همدارنګه د ریم هغه د یوزیج ښیي یا په اصطلاح د هغه هم کوم استعمال چې دی چې څومره استعمال دی، څومره استعمالیږي، څومره فري دی، هغه درته ښیي دوستانو. او په همدې ځای کې خپله په همدا ځای کې دا ساعت دوستانو لاندې تاریخ ورته ښیي، بیټرۍ همدارنګه سیګنال یعنې د ټلیفون انتن ښیي چې مطلب اوس څو خانې انتن دی. یعنې دغه ټوله مکمل موږ تاسې ته دوستانو همدغه ښیي. نو دا ډېر ښایسته لنچر دی دوستانو، تاسې کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ. دوستانو بل په دې ځای کې موږ تاسې کولی شو چې دا کلوز لنچر په دې باندې کلیک وکړو، بېرته موږ تاسې خپل عادي حالت ته راسو. دوستانو بل چې دی ARC لنچر دی. ARC لنچر هم ډېر ښایسته لنچر دی، پر دې باندې تاسې کلیک وکړئ. دوستانو په دې ځای کې تاسې په هماغه ستاسې خپل کوم لنچر چې دی هغه پر افلای شي. دوستانو دا هم د هماغه لومړني لنچر په څېر دی. دوستانو په دې ځای کې تاسې وینئ سکایپ دی، همدارنګه وټساپ دی، همدارنګه انسټاګرام دی، ټول څه چې دي په دې ځای کې دوستانو دا هم ستاسې پش دی. تاسې کولی شئ چې د دې په واسطه سره خپل هغه څراغ ولګوئ. همدارنګه دا ډایل دی، په دې ځای کې تاسې کولی شئ چې هر نمبر چې وي نمبر ولیکئ، همدارنګه زنګ ووهئ هر چاته دوستانو. او بله خبره ده چې دوستانو په دې ځای کې دا مابین چې کله تاسې کلیک کړئ دوستانو په همدې ځای کې تاسې ته هماغه د تیمز رنګونه راځي په هر کلر سره. تاسې کولی شئ چې دغه خپل تیمز ته رنګونه ورته انتخاب کړئ او د هغه څخه وروسته اوکې کړئ. یعنې دوستانو په دې ځای کې تاسې
کولی شئ چې رنګونه ورته انتخاب کړئ، یا په همدې ځای کې کولی شئ چې تاسې دلته هر رنګ چې وي تاسې هماغه رنګ ورته انتخاب کړئ کوم چې تاسې خپل خوښ وي. دوستانو راځو په همداسې دغه وروسته پر سیو چینجز باندې کلیک وکړئ، هغه ستاسې ثبتېږي. دوستانو پر همدې ځای کوم چې تاسې کلیک وکړئ په دې کې دوستانو ستاسې هغه وایس دغه دی، که تاسې کولی شئ چې مطلب وایس هغه کوم خپل په اواز سره تاسې کولی شئ چې یو څه راخلاص کړئ او بیرته یې بند کړئ. دوستانو په همدې ځای کې دلته ځینې نور څه شیان هم لري، وای فای ډیسیبل دی، وانتن دی، هماغه ټوله شیان، بلوتوت دی، و سپیکر په دې ځای کې هغه تاسې ټول دا معلومات په همدې ځای کې درته درکوي. دوستانو دا هم ډېر ښایسته لنچر دی، تاسې کولی شئ چې د همدې لنچر څخه په ډېرې اسانۍ سره استفاده وکړئ. دوستانو نو همدغه زموږ دوهم لنچر و چې موږ تاسې ته مو معرفي کړي. دوستانو د هغه څخه وروسته راځو بل لنچر درته معرفي کوم دوستانو چې هغه هم د دې په څیر دی. دوستانو هغه خپله چې دی دا همدغه نیګرا لنچر دی چې موږ تاسې دا هم ډېر ښایسته لنچر دی. دوستانو موږ تاسې کولی شو چې پر خپل ټلیفون باندې اپلای کړو. دوستانو دا بیا دوستانو هم د نورو لنچرو څخه لږ څه فرق لري. د حروفو په کوم حروف چې تاسو ورته انتخابوئ په هماغه حروفو باندې چې کوم ستاسې اپلیکیشنونه وي هماغه اپلیکیشنونه تاسو ته راوړي. دوستانو تاسو ورته ګورئ سیټ مازدې تاسو سکرین باندې ګوتې تېروئ، هر حرف چې برابریږي د هماغه حرف چې کوم اپلیکیشن په سر کې وه هغه ټول اپلیکیشنونه تاسو ته دلته راوړي. دوستانو دا هم ډېر ښایسته اپلیکیشن دی چې موږ تاسو کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو. نو دوستانو دا بل لنچر و. د هغه څخه وروسته راځو دوستانو موږ نور لنچرونه هم لرو دوستانو چې هغه هم ښایسته لنچر دوستانو چې هغه خپله په همدې موبایل کې تاسو کولی شئ چې انسټال یې کړئ. یعنې دا زموږ ستاسې دریم لنچر و چې موږ تاسې استفاده ورڅخه وکړله یا په اصطلاح تاسو ته معرفي کوي همدغه دریم لنچر و. دوستانو په دې ځای کې موږ بل څلورم لنچر چې زه تاسو ته معرفي کوم هغه همدغه اوسمینیو لنچر دی. دوستانو همدغه لنچر پر دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو دا هم ډېر ښایسته لنچر دی. دوستانو تاسو ته د دې لنچر خوبایي بیا دا ده چې تاسو ته کوم اپلیکیشنونه چې هغه ټوله یعنې په ټوله په حرکت کې راولي، یعنې ټوله انیمیشن والا لنچر دی. دوستانو منیو باندې کلیک وکړو، هغه کوم زموږ ستاسې اپلیکیشنونه چې دي یا کوم څه چې موږ تاسو په خپل ټلیفون کې لرو دوستانو هغه ټوله حرکت کوي. دوستانو تاسو خپل په سترګې وینئ چې دا هم ډېر ښایسته لنچر دی، یعنې ټوله هماغه زموږ ستاسې اپلیکیشنونه چې دي هغه ټوله حرکت کوي. ګورئ یعنې لایف دي، تاسو وینئ خپل په سترګو باندې. دا هم ډېر ښایسته لنچر دی، تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې د همدې لنچر څخه استفاده وکړئ. دوستانو همداسې ګورئ پلی میوزیک دی و پلی سټور دی، همداسې پیسفون، یعنې کوم اپلیکیشنونه چې ستاسې په ټلیفون کې انسټال وي هغه ټوله حرکت کوي او په اصطلاح ټوله یعنې په حرکت باندې راځي. دوستانو زموږ او ستاسې اخرنی لنچر چې لنچر دی دوستانو چې همدا تاسو کولی شئ چې هم د دې لنچر وکړئ او دا خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو وبخښئ ارسل لنچر همدغه و فی لنچر دی، همدغه فی لنچر باندې کلیک وکړو. دوستانو همدغه فی لنچر موږ تاسې پر خپل موبایل باندې چیش کوو سیټوئ. دوستانو دا هم ډېر ښایسته لنچر دی چې زموږ تاسې د نن ورځ د ویډیو اخرنی لنچر دوستانو چې زه به تاسو ته وښیم. دوستانو دا هم تاسو وینئ چې موږ تاسو کولی شو چې په دې کې ښایسته همداسې دغه شته دغه والپیپرونه شته دوستانو چې دا هم ډېر ښایسته لنچر دی. تاسو کولی شئ چې مثال هغه تیمزونه ورته انتخاب کړئ. همدلته وایي پلیز سلیکټ ا تیمز، تاسو خپل تیمز ورته انتخاب کړئ. دوستانو زما دغه موبایل چې دی لږ څه سلو دی، نه پوهېږم نن بیخي همدغه تیمز ورته انتخابوم او د هغه څخه زه کلیک پر کوم. دوستانو دا هم ډېر ښایسته تیمز دی، تاسو کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ. دوستانو دا دی اپلای سو، یعنې موږ تاسو کولی شئ د دې تیمز څخه استفاده وکړو چې زموږ او ستاسو موبایل ډېر ښایسته جوړوي. نو دوستانو دغه وه زموږ او ستاسو د نن ورځې تیمزونه یا د نن ورځې ویډیو چې تاسو ته مې وړاندې کړل. دوستانو د دې څخه استفاده وکړئ، ټول ډېر ښایسته تیمزونه دي. دوستانو تر بیا پورې چې زه ستاسې حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم، تر بیا پورې اجازه راکړئ، ښه وخت ولرئ، الله مال مخکې مو ښه چارې ولرئ. یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم، تر بیا پورې اجازه راکړئ، ښه وخت ولرئ، الله مال مخکې مو ښه چارې ولرئ.